بی بی اسی دعا وکړه خدایا په جنت کې د ځان خواته یو کور راکړي. بس دنیا کور لاړ، خاون لاړ، نن مې د عزت سودا کیږي، نن زما عزت لیلام کیږي خدایا، او ستا په نوم لیلام کیږي چې زه رب تا نه پرېږدم. نو خدایا د جنت، خدایا د ځان خواته په جنت کې یو کور راکړي. بس بی بی اسی دعا وکړه. رب العالمین وی بی بی اسی ستا مکالمه زما سره وه، تا आवाज ما ته کړی دی، ته ګوره چې زه څنګه سیله درکوم. جبریل امین ته رب العالمین وایي جبریل امینا بی بی اسی دعا وکړله، خود بی بی اسی دعا نیمګړې وه او ما ورله دعا پوره قبوله کړله. بی بی اسیه وی خدایا په جنت کې د ځان خواته یو کور راکړي، یو کور راکړي الله د ځان خواته. بی بی اسی دعا نیمګړې وغوښتله، کور یې وغوښتو چې کور راکړي، خو کور والی ونه غوښتو. بی بی اسیه خو زنانه ده، نو دیله چې کور پکار دی، نو دیله په جنت کې کور والم پکار دی کنه. بی بی خو به خاون هم یي کنه، او دا بیبیانې به انشاءالله موږ سره ټولې جنت کې یو ځای یي که خیر انشاءالله. د دنیا دا بیبي به یي ښه. مولوي صاحب وی زموږ استاد ما ووی چې دا بیبي به سره جنت کې هم یو ځای یي. هغه یو راته وی چې د دې د پلانکو د دې مور نه به زه هلته هم نه خلاصېږم، د دې نه خو زه دلته پوزې له راغلی یم. ما ورته وی چې دا به هلته د پلانکو مور نه یي که نه، د خدای بنده دا په دنیا کې د پلانکو مور ده، دا به هلته د پلانکو مور نه یي که نه. حدیث مبارک کې راځي دی جنت ته چې خلق زی خدای دې مونږ ټول بوزي، یا الله مونږ بوزه. هلته یو پل دی، پل په هغې به الله ودرې، وی به چې دا حساب کتاب ولې د دنیا ختم کوي، لوړه جوړه جنګ او حسد او بغض او لاندې باندې به تې وباسي الله. نو خو د وړو مور نه شوه خبره ختمه. مولي صاحب ما ورته وی چې دا به هلته د اویاو حورو سردار وي، د اویاو حورو سرداره به د دنیا دا ښځه، او د اویاو حورو سرداره به او اویا جوړې به اغوستې وي، جوړې به هم اویایي. چې ورته داسې وګورې د پلانکو مور ته په جنت کې، نو دا اویا جوړې به اغوستي، په اویا جوړو کې به دنده پنډۍ ښکاري او په پنډۍ کې به دنده نلې ښکاري. دا به داسې ښځې دا د جنت حورې دي. که یوې حورې دا یوه لاړه د دنیا دی دریاب تر ارتا وکړله، نو مالګین او تارخه دریابونه به په خوږو باندې بدل شي. بیا به تریخوالی په دریاب کې یي نه، بیا به تریوالی په دریاب کې یي نه،